د کهنه شروعات د کلک فوج نه کیږي چې جنگ نه کور ته پراتلو سره داسې ګډ وډ ښکاريږي. داسې حرکتونه کوي چې د کور والا دې نه مخکې به داسې حرکتونه باندې نه ولیدلې. دا کشر ورور ټومي چا چې د بغیر موجودګۍ کې د خاندان کفالت کړی و، دغه لور اوس دې زړه ته دومره نږدې شوی و چې د هغې په مخ کې د پلار مقام لره. دې چې څنګه لور وویني چې ما سره مینه نشته، نو بجای د دې چې دې خپل ځان قصوروار وګڼي، نو ټول الزام په خپلې ښځې او لور ورواړي. هغې کې یوازې کچن ته لاړ شو، هلته کې سوچونه کوي چې په جنګ کې ما خپل خاندان وبهله، دلته کې په ده پسې ښځه راشي، دلته کې څه کې کمرې ته راځه چې په دې کې د هغې نظر د ده په لاس کې د اوسپنې په ډانګ ولګي چې په دې سره هغه خاموشه پاتې شي. دا پوهه شي چې هغه چل په ده باندې هم شوی دی کوم چې په هر یو د جنګ نه راغلي په فوجي باندې کېږي. دی راپاڅي او عجیبه حرکتونه شروع کړي، هغه د کچن د لوښو په ماتولو شروع واچوي چې ښځه ورته په جړا جړا کې ګوري او دی ورته په چغو چغو کې وایي ما ټول ژوند د ښځې زندګۍ تېرولو دپاره په جنګ کې تېر کړ، خو ماته څه پته وه چې دغه جنګ به زما کور تباه و برباد کړي او په فرج شروع واچوي. ښځه ورته وایي هېڅ هم نه دي تباه شوي، زه ستا هغه ښځه یم او دا هم هغه ستا بچي دي او لور به دې په خپله باندې وپېژني. د دې لوریانو په خپل کور کې دا شور په اول ځل باندې واورېده چې سخت یېرېدلې. دې ښځې د مسلسل چغې وهي وي جنګ ما لاسې هم ژوند تباه کړی دی. اوس په آخري وخت کې دا کار پکې را شروع شو. په دې کې د کشر ورور دغلته کې راشي چې په یېره یېره کې دله غاړه ورکړي دې دپاره چې د غوسه کمه شي. په دې کې دې د پولیس د ګاډي اواز ووري چې نور هم مازه خراب شو، ورور سره جګړه واچوي. هغه دې کلک نیولي چې دې ته نه ځان خلاص کړي او تمانچه ورپسې روباسي چې په معافۍ غوښتو سره په دې خبره باندې پرېږدي وي لکه تا هم غداري شروع کړه. بار ته پر وتو سره پولیس واقعي د کور نه بار ولاړي چې دې ورته په چغو شي. ورور ورته لرې نه چغې وهي وي دا پولیس دی، خو د ده په غوږو باندې یوه خبره هم نه لګي او ځان د تمانچه ونیسي. د ده نوم سام و چې د خپل وخت دا یو بهترین فوجي و. یو ورځ دې ملګرو سره په هلیکاپټر کې روان و چې دښمن پې حمله وکړه او پر لیرو غورځو چې پکې دې یو ملګری بد شو او دواړه یې قید کړل. دا خبر د فوج اداره د خاندان ته ورسوي چې هغوی د ده په یاد کې هغه سره تېر شوي وخت باندې وخت پاس کوي او شپه او ورځې په غم کې تېرېږي. یو ورځ د ده ښځې تر حکومت دا اړخه رنګ راشي چې په سبا باندې په پروګرام کې په ورداخلېدو سره دې ته د پیسو چک میلو شي. وي ته په دې پیسو باندې وخت پاس کوه، د سام د راتګ هیڅ پته نه لګي. دا شپه او ورځ دغه چک په باره کې سوچونه کوي وي چې خاوند مینی نو په پیسو باندې څه کومه. بل خوا سام په افغانستان کې گرفتار شوي چې دغه ځای کسان دوی ته د دوی د خاندان تصویرانو ښایي وي که موږ ته مو هر څه صفا صفا ونه ویل نو د دوی نه به مو خلاص کړو چې دوی د قوم د مستقبل دپاره یو لفظ هم ورته ونه وایي. هغوی د دوی د خولې د کلا وهلو دپاره قسمه قسمه سزاګانې ورله ورکوي، خو چې په دې کار ونه شي نو یوه ورځ دغه کسان سام لاس نیولې د ملګري خواله راولي چې ورته یې کمره لګولي او د هغې د وړاندې ده له په لاس کې د اوسپنې ډانګ ورکړي وي په خپله باندې دا ملګري ختم کا ګینې موږ به تا ختم کړو. هغه ورته هم مینتونه کوي وي مړ مې کا چې د تکلیفونو نه خلاص شمه، خو دې داسې ونه کړي چې په دې سره د هغوی مشر ده ته تمانچه ونیسي وي کې او که نه کې یا ښه وکړو یا نه، چې دې په دې سوچ کړي وي که دې ما پرېښودو نو دوی خو ما مړ کوي خو دې به هم په سزاګانو مړ کړي. دې په دې وخت کې هغه ډانګ واپس روچت کړي چې په سر باندې ورله داسې ګزار ورکړي چې په یو ګزار یې مړ کړي. دا واقعه په ده کې دننه انسانیت مړ کړي او هر وخت د ضمیر د وړاندې ورته ځان ملامته ښکاري. یو ورځ دغلته کې ډزې شي چې هغه د دوی فوجي چې دوی د بچ کولو دپاره دغلته کې راشي. هغوی ده ته اوازونه کوي وي کیپټن سام، خو دا ورته پته نه چې کیپټن سام هغه کیپټن نه دی پاتې. د ده ښځې چې څنګه د راتګ خبر میلو شي نو یقین یې نه کېږي چې زر سره د ټومي ایرپورټ ته ورله راشي. د پرېدو سره د هغوی خوله د خندانه نه راټولېږي چې کور ته په راتلو سره د پوسټ کټ په لیدو سره دې د مخې سرې پکې سمدي چې لوریانې هم ورله راشي. د چې څنګه د لوریانو نه لاس ونیسي نو هغوی ویرېږي غوندې چې په دې سره د ده زړه ټک وخوري. د شپې په وخت کې ښځې چې څنګه سرخانې ته ورشي نو د سهار په ځای باندې د شپې په وخت کې حجامت کوي چې ښځې ته ساجیبه ولګي. د ده نه ګاونډیان تپوسونه کوي خو دې ورله د یوې خبرې هم جواب نه ورکوي چې په څه سره په مزه ټول ګاونډیان د سره تعلق ختم کړي. ټول خلک په وره کې مستیانې کوي او دې په سوچونو کې ډوبي چې په دې وخت کې ورور یې خواله راشي او د سګرټ لګولو دپاره ماچس ته وغواړي چې دې ورته وایي وي سګرټ ما کله پرېښودې دي چې ورور یې ورته وایي بیا دې نه بله ښه خبره کم ده. چې به کله هم کور کې یوازې کېده نو ټول لوښي به یې سمول او که چېرې چا به هم ورله ګوته یوړې نو تمانچه به یې ورپسې راغسته. ده به د شپې په وخت کې هم آرام نه کوو او څوکۍ به یې کوله. دې د کور درې ماحوله تنګ شي او په وردی کې د خپل مشر خواله لاړ شي. زه واپس فوج کې تګ غواړم چې د حالت په لیدو سره هغه ورته وایي وي تا ته د آرام ضرورت دی، جنګ خو ختم شوی دی خو د زندګۍ
جنگ درته لا پاتې دی. د شپې په وخت کې د کور والا سره روټۍ ته ناست دي چې مشره لور یې ورته وایي دا لا څنګه پلار دی د زنه خو زما دا تره ښه دی چې په دې سره مور ورته خاموشه کېدو دپاره ووایي چې په دې سره دې په خاموشۍ سره د کور نه بهر وځي او ودیرې ته لاړ شي چې د ملګري خبر ته وایي زه ستا قاتل نه یم په اصل کې ته ما آزاد کړې. دې ټوله شپه دغلته کې تېره کړي او د سهار په وخت کې کور ته راشي چې واړی په کور کې لوبې کوي لګیا چې دې ورسره هم د لوبو کولو دپاره ورشي چې ډوډیان یې ترنه ویریږي چې دا خبره د ده زړه مات کړي. په دې کې د سام د وړې لور سالګره راشي چې هر څوک ورله په تحفو کې کیلونې راوړي چې په میز باندې دواړه خوریانې پې جګړې کوي. سام مشر لور ته وایي چې پرېږده چې پرېښودو سره هغه پلار ته را شروع شي چې صرف د غوسو بدې چې مور ورته چپ کېدو دپاره وایي چې هغه مور له جواب ورکړي په خپله خو راله څه نه اخلي او صرف راته قارېږي ته به وایې که دا زما پلار نه دی. د سام د مخکې نه هم مازه خرابي او د دې د پاسه د ټومي ښځه را شروع شي. د سام لور ټولې خبرې ایرې کړي او پوکڼو سره لوبې شروع کړي خو د ټومي ښځه را چپ کېدو نوم نه اخلي. نن سباني وړو سره مازغه خرابول نه دي پکار دوی په خبره نه پوهېږي چې دا خبره سام د کنټروله بار کړي او په چغې سره لور له پوکڼۍ ماته کړي چې لور یې ورته په ژړا کې وایي چې ته نه وې راغلی نو ښه به وه ستا نه مخکې زمونږ ټول کور ټیک ټاک و ته خو مونږ لوبو ته هم نه پرېږدې چې په دې سره دې سترګې ښکته کړي او داسې غوبل جوړ کړي چې رور یې پولیس راوغواړي چې د هغوی د وړاندې ځان له په سر تمانچې ښودلي چې ښځو ورور ورته چغې وخي چې پسه سره دې ودرېږي او پولیس والا ته ځان حواله کړي. پولیس دله په جیل کې ښه برابر علاج وکړي چې جیل نه پر وتو سره د خپل خاندان سره د یوې نوې ژوند آغاز وکړي. تاسو ته دا نانه کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوې ویډیو سره ما له راکړئ اجازت. بای بای.